حدیث مبارک ته حضرت نبی علیه السلام حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ته کله اودس کوې نو اول بسم الله ورته وایه تر څو پورې چې ستا اودس پوره کېږي تر هغو به خدای پاک ستا نیکۍ لیکي دا په اوداسه کې ګوري شرعي مسله دا ده سړی به په هر اندام بسم الله وایي خو مخته تر استنجا به هم یې وارې بسم الله وایي چې استنجا کې عورت لوڅ سي بیا به بسم الله نه وایي چې کله استنجا ختمه سي عورت پټ سي بیا به هم بسم الله وایي دا دوی بسم اللهوي بیا مستقلې دي اوس نو که تا تر اوداسه مخته بسم الله وویله حضرت پیغمبر اسلام په حدیث کې ورته وایي چې د اوداسه تر اخره به دې خدای پاک څه لیکي نیکۍ به لیکي بل دا ده چې سړی په هر اندام بسم الله وایي د هغه اندام ګناوي خدای تویوي چې مخته بسم الله ورته ووایي تر استنجا مخته وروسته ووایي بیا د ټول بدن ګناوي هم خدای کې تویوي حتی دا څنګل چې مینځي اخري څاڅکي سره چې بسم الله ووایي د څنګلې ګناوي ختمې سي د سر مسح سره کوي له اخري ویښته سره د سر ګناوي ختمې سي د مخ مینځلو سره اخري څاڅکی د ګیرې سلویږي دغه ګناوي خدای ختمې کړي نو بسم الله کې څنګه ورته وایي چې ته بسم الله وایه د اوداسه تر اخره به خدای پاک تا ته څه لیکي نیکۍ به لیکل کړي او چې ته جمعه کوې تر جمعه مخته بسم الله وایه وایي ځکه چې څو پورې ته له جنابته وځې تر هغو به خدای تا ته نیکۍ لیکي تر څو چې له جنابته غسل کوې او بیا چې ستا اولاد کله پیدا سي دا ستا اولاد چې څونه ساګانې اخي د هرې سا په مقابل کې به د دوی تر مرګه پورې خدای تا ته نیکۍ لیکي چې اول څه ورته وایه جمعه خو ګورئ د جمعه د عورت لوڅېدلو په وخت کې د بسم الله سړی نه وایي تر هغه مخته بسم الله وایه نو دا څومره چې ته جنوب یې د جنابت څخه وځې تر هغو به خدای پاک تا ته څه لیکي نیکۍ او چې کله ستا بچیان پیدا سي چې هغه څومره ساوي په دنیا کې اخر دغومره به الله تا ته څه لیکي نیکۍ به لیکي او بیا ورته وایي چې کله ته په دابه باندې سپور سي بیا په بسم الله وایه دا هر قدم چې دا ستا دا بګ دی خدای پاک په تا ته یوه نیکي لیکي او بیا ورته وایي چې ته په کښتۍ کې سپور سي نو ته بسم الله وایه تر څو چې له کښتۍ راکوز سوی نه یې تر هغو به خدای پاک تا ته څه لیکي نیکۍ لیکي او بیا ورته وایي چې ته کله جامې اغوندې هم مخته بسم الله وایه ځکه ستا د عورتو او د شیطان په منځ کې به بسم الله پرده سي شیطان به ستا عورتو ته نه ګوري د جامې ایستلو په وخت کې خو عورت څه کوي لوڅېږي که نه خو چې بسم الله دې مخته وویله خدای پاک په هغه د عورت لوڅېدل ځینې ختم کړي اندې د شیطان ته به عورت لوڅ نه سي او په اوداسه کې خو ما درته خصوصي طور دا ده چې یوه بسم الله د ټول اوداسه دپاره ده دا مخته تر استنجا وروسته یوه په هر اندام ده په هر اندام د هغه اندام ګناوي تویېږي صغیره او د ټول اوداسه دپاره چې مخته وشاته استنجا بسم الله ووایه د ټول بدن ګناوي خدای تویي اوس موږ تاسو په اوداسه کې څو اندامونه مینځو څلور خو مخته لاس د سر ده پښې دا څلور نو که ته په هر اندام بسم الله وایې خو د دغو څلورو ګناوي ختمېږي د نور بدن ختمېږي صغیره ګناوي چې کله تر استنجا مخته وشاته بسم الله ورسره ووایه د ټول بدن ګناوي هم خدای ورسره ختموي فضیلت ته بسم الله کې دام راغلی دي او په حکایاتو کې د درې څلور حکایات هم کې نقل کړي دي چې بسم الله کې یو یې دا حکایت نقل کړی ده حضرت عمر صاحب ته د روم باچا خط راولی وی ورته وی ویل د روم باچا کافر و په اسلام مشرف نه و ورته وی ویل چې زما د سر درد زیات ته مسلمان یې بیا د مسلمانانو امیر المؤمنین یې ته ماته یو علاج راوښیه حضرت عمر صاحب یوه خولۍ ور ولېږله ول دا پر سر کوه چې بیا د سر درد نه وي د روم باچا چې خولۍ په سر کړه د سر درد یې ختم شي چې کله به خولۍ کېښوه د سر درد به بیا شروع شي حیران سئ چې په دې خولۍ کې څه کمال ده دا خو یوه کپړه ده نو دا خولۍ یې راواخیسته څیرې یې کړه دا منځ یې سوری کوي چې سوری کوي په هغه کې وړکی کاغذ و په هغه لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم د روم باچا دستي حل راوکوي دوم مرتبه کې راغی حضرت عمر صاحب په اسلام مشرف سي ولې چې د اسلام دومره قدر ده چې د اسلام په اول ټکي بسم الله الرحمن الرحیم زما د ټول عمر د سر درد ختم سي نو دا څومره قدرمن دین ده او د ټول اسلام ابتدا په دغه راغلی دغه مجوسو